السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما محترم و عزتمندو، نن به مونږ یو داسې موضوع په اړه خبرې کوو چې زمونږ د ټولو په ژوند کې شته. هغه موضوع ده د زړونو لرېوالی د یو بل نه. نن سبا زمونږ سره هر څه شته: آرام، سهولتونه، خوراک، جامې، کورونه، خو هغه تر ټولو قیمتي شی نشته، او هغه دی د زړونو نږدېوالی. آیا مونږ کله هم فکر کړی دی چې خاوند او ښځه یو وخت د یو بل ډېر نږدې وي، نو ولې د یو چت لاندې اوسیږي خو یو بل ورته پردي ښکاري؟ او هغه وروڼه چې په ماشومتوب کې په یو ځای لوبېدلي وي، نن د پیسو او د جایداد په اړه د یو بل سره دشمنانو ګرځي. او هغه دوستان چې یو وخت د یو بل رازونه یو بل سره پټ ساتلی وي، نن په وړو وړو خبرو د یو بل نه خفه کېږي. او هغه تاجر او ګاک مخکې به په یو بل اعتماد ساتلو، په سودا کولو کې او اخیستلو کې، نن په یو بل باندې شک او بدګماني کوي. دا ټول نفرت نه دی، بلکې د لرېوالي نتیجه ده. کله چې لرېوالی راشي، نو ورسره رنجش او بدګماني، نفرت او د اړیکو ماتېدل شروع شي. خو ښه خبره دا ده، لکه څنګه چې الله زمونږ زړونه پیدا کړي، هم هغه الله زړونه د یو بل سره یوځای کولو طاقت هم لري. قرآن کریم کې یواز دا هدایت کتاب نه دی، بلکې د زړونو دوا هم ده. الله تبارک وتعالی په سورې نجم کې فرمایي: فکان قاب قوسین او ادنه. دا آیات د معراج واقع سره تعلق لري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله ته ډېر نږدېوالی نصیب شو. د دې معنی دا ده، بیا هغه ډېر نږدې شو، د 2 کمانونو هومره یا در هغې نه هم زیات نږدې شو. خو دا آیات زمونږ روزمره ژوند دپاره هم یو پیغام لري. الله خپل محبوب ته قربت انتها ورکړه، نږدېوالی انتهای ورکړه. هم دغه رب زمونږ د زړونو ترمنځ فاصله هم ختمولی شي. ولې؟ ځکه زړونه د الله په لاس کې دي. حدیث شریف کې راځي چې کله انسان زړه بدل شي، نو ټول ژوند ورسره بدل شي. یعنی الله چې وغواړي 2 زړونه بیرته بیا یو ځای کولی شي، هر څومره چې لرې شوي هم وي. زمونږ نفسیات وایي د هر نفرت شاته یو زخم وي. کله چې زخم ښه شي، نو نفرت په خپله ختم شي. اصل مسله دا ده، مونږ د بل چا له عمله خفه کېږو، خو په حقیقت کې زمونږ درد د هیلې ماتېدو له امله وي. لکه ښځه دا هیله لري چې خاوند به مې هره خبره پوره کوي، او رور دا هیله لري چې بل رور به مې قرباني ورکړي. دوست دا تمه لري چې دوست به مې عیبونه پټ ساتي. کله چې دا هیلې پوره نشي، رنجش پیدا شي، یو بل کې دوری او لرېوالی پیدا شي، نو لرېوالی بیا په نفرت بدل شي. قرآن کریم موږ ته دا سبق راکوي: په الله توکل وکړئ، ځکه هم هغه د زړونو د بدلولو والا دی. اوس زه تاسو ته یو داسې روحاني عمل وښیم چې په کور کې هم کولی شئ، او که فارغه وخت د سره یې هلته هم کولی شئ. هغه عمل دا دی: اودس وکړئ. پاکي د ایمان نصف دی، نیمه ده. او په آرام ځای کې کینئ. یا الله، ستا په حکم د زړونو یو ځای کولو فکر کوم. 11 ځله درود شریف ووایئ. درود شریف د زړه نه خیرې ختموي. 21 ځله دا آیات ووایئ: فکان قاب قوسین او ادنه. او تصور او سوچ وکئ چې ستاسو او د بل کس ترمنځ فاصله کمیږي چې د چا باره کې ته وایي. بیا له زړه نه دعا وکړئ: یا الله، ته د زړونو یو ځای کوونکی، زما فلانی کس ترمنځ کوم لرېوالی، نفرت او رنجش دی، هغه ختم کړي. زمونږ زړونه په خپل منځ کې رحمت او د ورورولۍ سره وتړه. یا مقلب القلوب، زمونږ د زړونه په خپله خوښه ثابت وساته. بیا 11 ځله درود شریف ووایئ. دا عمل ډېر ګټور دی. د دې خلکو په منځ کې، د خاوند او د ښځې په منځ کې، د کورنو جګړو ختمولو په منځ کې،
د دوستانو د خپلوانو د ناراضګۍ د ختمولو په باره کې، په کاروبار کې اعتماد جوړولو په باره کې، د دفتر یا نور داسې دشمنی په ختمولو باره کې، د زړه هر ډول کینه او کدورت ختموي. خاندان په خپل منځ کې چې څومره یو بل سره تو مې خبرې وي، هغې د ختمولو دپاره او د یووالي دپاره دا عمل ډیر مجرب دی. صبر وکړئ، زړونه یوازې نه بدلیږي. دا عمل 7 ورځې، 11 ورځې یا 21 ورځې مسلسل وکړئ او په الله باندې پوره باور ولرئ. خپل عمل هم وګورئ، کیدای شي چې ستاسو کومه غلطي وي هغه ځان نه وباسئ. نرمي، معافي غوښتل او معافي ورکول عادت ځان وګرځوئ. راځئ چې نن په ګډه دا دعا وکړو: یا الله زمونږ زړونو سره یوځای کړي او زمونږ په اړیکو کې مینه پیدا کړي او موږ له نفرت نه پاک ژوند راکړي او تر مرګ وخته پورې ټولو یو موټی او یووالی نصیب کړي او په خپل منځ کې چې څومره نفرتونه دي الله دا ختم کړي. آمین.